چاله چې اولاد نی ورکړي نو ته د هغوی د زړه نه تپوس وکړه چې الله نه ورکوي که نه نو دنیا یو طاقت هم نشي ورکولی که دوی سره ډېرې پیسې هم وي خو د هغه اډر چې نی شوی که نه نه کېږي او دا زه تاسو ته د ویډیو ښیم دا هغه بدبخته دی چې د غټ اختر نه 2-3 ورځې مخکې د خپل 3 بچي سیند ته وویشته او 3 واړه یې مړه کړه دی د بچو په قدر څه پوهېږي دا خو هغه تنانو نه تپوس وکړه چې د چا اولاد نشته ای په ډاکټرانو باندې دا ړس تړی شو یو سپیشلیسټ یې نه دی پرېښی یو پروفیسر یې نه دی پرېښی یو اسپتال یې نه دی پرېښی او اخر چې اسپتالونو نه مایوسه شي او ډاکټرانو نه مایوسه شي نو بیا زیارتونو له ځي دم دوا کوي او چې دم دوا نه څو نشي نو بیا کټ کې پراتی او د خولې نه او د ړنې خبرې نه روزي خو دا ظالم د بچو د قدر نه څه خبر دی چې ته خپل 3 کاکي د اختر نه 3 ورځې مخکې سیند ته وویشت دا ویډیو تاسو هم وګورئ یو پلار خپل 3 بچي اوبو ته وغورځول څنګه یې ته څه خیم د چا چې اولاد نی خلک لیوني ګرځي چې خدای موږ له بچي را ډېره زیاتې شوې ډېره زیاتې راشي اوس لاسونه مړه موده نشته اوس ډېره زیاتې راشوې دا 3 بچیانو او چې عمرونه یې څومره یو 6 کال یو 4 کال یو 3 کال او نومونه یې درځي بلال فجر مدثر څنګه دې مړه کړل جی اوبو ته مې وغورځولي بس نو تا سره دا روان و جی کیمرو کې وګورئ جی راپسې منډې وال راسره روان و تاسو چاته دی هلته زما نیا کور ماماګانو لومبې اختر و هلته متلو بس الله تعالی ځین راته وکړو به شیطان رانه سخته ذمه غلطي شوي ډېر ظلم رانه شوی نو څه چلې ورسره وکړو هېڅ شی مې اوبو ته مې وغورځول بس ژر زه لاړم نو یو پایو دې غورځول که نه 3 پایو زه وغورځول پیدا بلال مې وغورځول فجر بیا مدثر مې وغورځول لاړم بیا دغه 2 وړو شوي نه چې بابا داسې کوي نه پیدا مشرۍ مې وغورځول که ښه نو هغه 2 چې کم پاتې شو هغې راته ویې نه هغې دی خو دا مه وغورځول هلته ډیګۍ وه نو هغه ماشومان کور مې زه لاړم څنګه دې وغورځول داسې وړه ډیګۍ خو لویه ډیګۍ وه خو ما داسې دیکه ورته ورکړه بس نو یو به دې ورغورځول پیره بلال مې وتلو که نه 2 مې بس داسې پیره فجر مې که بیا بلال ته دغه ته مې دیکه ورکړه مدرسې ته بچو ته دې کتل چې ډوبېدل زه بیا شاته دغه شوم بیا شاته زه ونه درېدم دا دومره ډېر څنګه سخت بس جی بس دومره سخته سزا راته څه راکوي پانسي راته وایم کابل هم د دې مثلا سخته ذمه غلطي رانه شوې ده سره شمه شغونه کړو نه بس غلطي رانه شوې بس زه دې ګورم چې دې د غوښې خو جوړ دی خو داړه به یې د اوسپنې جی اوس داسې چې په دغه کلي او دغه مالت کې چا نوې جامې وانه چولې د دې غم نه چې په کلي کې د اختر نه مخکې دا واقعه وشوه نو چې اختر منو نو کوي نوې جامې چا وانه چولې